د سپوږمۍ تر کلي. د سپوږمۍ تر کلي خپرونې قدرمنو دوستانو بیا هم په خیر راغلاست. روانې اوښکې ناول 2مه برخه مو واورېده. اوس هم د همدې ناول 3مه برخه اورو. بیا په بیړه ترې وپوښتل په کلي کې اوس څوک شته که نسته؟ هو، اوس یو څو کلیوال پاته دي. ډېرو کلیوالو نورو کلو ته کډه کړې. ډېرې بیا غزني ښار ته کډه سول. هغه پاتې کلیوال څه کومک در سره کوي؟ ماشوم لنډ ځواب را وګرځاوه. نه، هیڅ کومک هم نه را سره کوي. هغوی راته د کافرو او جاسوس سوی وایي. د یوې شېبې لپاره یې ساه ونیوله. بیا یې یوه اوږده ساه واخیسته. خپله خبره پسې وغځوله. 5 میاشتې مخکې 4 شپې زه، خور او مور مې وږي ګرځېدو. آخر ډېر مجبوره سو. بیا 3 ورځې زه او مور مې غزني ښار ته په 8 بجې تلو. مازدیګر به بیرته کور ته راتلو. هغه لوی جومات له مخې به مو سوال کاوه. 3 ورځې په 200-300 روپۍ راټولېدې. خو په 4مه ورځ مې کور ته راغی. زه او مور مې دواړه ووهلو. زما مور ته یې وویل تر تا له مخکې دې مړې جاسوسي کوله. اوس بیا ستا وار سو. نور به غزني ته نه ځې. بیا به ښه نه وي درته. بیا مې ترې وپوښتل هغه ټوپک والا اوس هم کلي ته راځي که نه؟ هو، په 2 یا 3 ورځو کې یو وار راځي. د کلي په هدیره کې ورته کښېني. کله چې په سړک قطار د عسکرو امریکایانو موټرونه تېرېږي څو ټکان وکړي، دوی بیا ډېر ژر په موټر سایکلونو ترې ولاړ سي. عسکر او امریکایان بیا له سړکه دې زموږ کلي په توپونو او راکټونو ولي. کله کله خو بیا له سړکه راکښته سي، کلي ته راسي. د چا په کور کې چې موټر یا موټر سایکل پیدا کړي اور واچوي. ځوانان او هغه کلیوال چې پټکي یې په سر تړلي وي هغه ټول نیسي او له ځان سره یې وي. زه په خبرو کې ورولوېدم. نو هغه ټوپکوالو ته کلیوال دا نه وایي چې زموږ له کلي ټکان مه پرې کوئ؟ نه، کلیوال له ډاره هېڅ هم نسي ورته ویلی. خپله خبره پسې وغځوله. د معلم صاحب زوی یې هم له کلي د 2 کلونو لپاره فراري کړ. چا وشاړه؟ د یو نفر نوم یې په لنډو ټکو کې راته واخیست. هغه زموږ د کلي نایي و چې په یوه سترګه ړوند هم و. د ملا صاحب زوی ته یې وویل مکتب ولې وایې؟ مکتب دې عقیده در خرابه کړې او جاسوس هم یې. دا به زما له تا سره احسان او نیکي وي چې نور څه نه درته وایم. خو 2 کاله به له دې کلي ځې. پام دې وي که له 2 کالو مخکې راغلې بیا به حق له شکایت نه لرې. د همدې خبرې په اورېدو سره مې لاس او پښو کار پرېښود. سر راباندې وڅرخېد. اوښکې او سلګۍ مې وتښتېدې. لاس تر زنې کښېناستم. له خپل ځان سره مې شونډې وخوځېدې. ای د ټولو کایناتو څښتنه، زموږ د ژوند پور دې چاته په لاس کې ورکړی دی. زموږ د ژوند او مرګ فیصلې اوس څوک کوي؟ له یوې خوا د صلیبیانو نظام رایاد کړم چې زما په ننګ، غیرت او خاورې تجاوز کړی دی، چې په زرهاو ماشومان، علما، ځوانان او د سر سړي راڅخه واخیستل. خویندې یې راته بې سرپرسته کونډې او بورې کړې. جوماتونه یې راته شهیدان کړل. شتمنۍ یې راڅخه لوټ کړې. خو بیا مې هم زړه ته په همدې ډاډ ورکاوه. خیر دی، دا خو هغه صلیبیان دي چې 1400 کاله مخکې یې د کائناتو له ستر څښتن سره هم دارنګه زموږ له سپېڅلي رهبر او د اسلام له ستر لارښود ان حضرت صلی الله علیه وسلم او سپېڅلي قرآن سره دښمني اعلان کړې وه. دا خپل ورور نه ولې داسې راسره کوي؟ دا خبره مې په تکرار له خولې څخه بهر راووتې. ورور، هو ورور. سمدستي د رډۍ توړۍ هغه شراره تیاره سوه. رډۍ توړۍ یوه سپین سرې او بې وزله کونډه وه. هیڅ اولاد یې نه سو. خاوند یې ډېر پخوا مړ سوی و. یوازې به په کور کې اوسېده. د ټول کلي مشرانو او کشرانو به توړکه بلله. هغه په دې خاطر چې په ټول کلي کې یې همزولی نه و. د دې د مشرتوب په خاطر یې د توړکې نوم ورباندې ایښی و. په ماشومتوب کې به مو رډۍ توړۍ ډېره ځوروله. خو د هغې په خوله به موږ ته دا یوه شعره وه: الله، نور څه نه درته وایم، د خپلې خولې لاړې مو درته زهر سه. اوس پوه سوم چې د رډۍ توړۍ په شعره کې څومره پټه سرنغښتی و. په هغه وخت کې به مو هیڅ ګڼله، خو اوس راته جوته سوه. څو شېبې وروسته مې خپلې سترګې پرانیستې. هغه بې وزله یتیم ماشوم مې مخې ته سپېره مخ او وچې شونډې ولاړ دی. اوښکې په سپېرو اننګو کې لارې کړې وې. خپلې غېږې ته مې رانږدې کړ، په سر مې ښکل کړ. بیا مې ترې وپوښتل: ته ما پېژنې؟
نه، ما ته کله نه یې لیدلی. بیا مې د خپل پلرني کور پوښتنه ورڅخه وکړه. هغه ړنګ سوی دی او که روغ پاته دی. ماشوم هېښ سو. هغه ستاسو کور دی؟ هو. بې له کوم ځنډ څخه یې وویل. هغه ستاسو د مېلمنو په سرای 2 راکټه ولګېدل. هغه اوس ټول رنګ سوی دی. هغه یو کادانه یې جوړه پاته ده. ستاسو د چمبر هغه لویه دروازه هم امریکایانو عسکرو وسوځوله. بیا کلیوالو خښتې پکښې ګل کړې. په دې وخت کې زما او ماشوم خبرې ډېرې ګرمې سوې وې. بیا مې د ایوب اکا د شپېلۍ هغه خوږ ترنګ تر غوږ سو. ژر مې خپلې خبرې غوڅې کړې. په لنډو مې له ماشومه وپوښتل، دا شپېلۍ څوک وهي او چېرته دی؟ هغه یو لیونی دی. دا څه وخت کېږي د کلي په باغو کې ګرځي، په چا کار نه لري، ټوله ورځ شپېلۍ وهي. په بیړه مې ترې وپوښتل، هغه بوډا دی او که ځوان یا هغه سپین ږیری دی؟ ما فکر وکړ کېدای سي ایوب اکا به وي. په ډېر ځیرکتیا ورته غوږ سوم. ماشوم وویل، کاکا زه نور ځم، بیا مې مور وهي. ډېر باندې ناوخته سو. ما په ځواب کې ورته وویل، نن مې ډېر در باندې ناوخته کړو، اوس کور ته لاړ سه. او څه چې مې په وس او توان کې وو هغه مې ورته وکړل. له ماشوم سره مې مخه ښه وکړه. پرته له دې چې کلي ته وګرځم، په بیړه د انګورو د باغو په لور وخځېدم. د کلي ړنګو او سوځېدلو کنډوالو ترخوا په داسې حال کې تېرېدم چې ټولې هیلې مې تر هغو کنډوالو لاندې وې. د څه ځنډ وروسته یو باغ ته ورسېدم. مخ پر وړاندې مې څو قدمه اوچت کړل. ورو ورو د شپېلۍ غږ ته ورنږدې کېدم. یوه شېبه د شپېلۍ غږ غلی سو. هر څو چې مې د باغو په منځ کې شاوخوا وکتل، د کوم نفر څرک نه لیدل کېده. له څو دقیقو وروسته مې د شپېلۍ دردناکه زمزمه بیا تر غوږه سوه. څو قدمه مخ پر وړاندې ولاړم. د انګورو په یوه لوی باغ ورګډ سوم. داسې راته معلومه سوه چې د شپېلۍ غږ د باغ په اخرنۍ برخه کې ده. په ګړندیو ګامونو مې ځان د باغ کوزې خواته ورساوه. هلته مې یو بوډا تر سترګو سو. د تاکونو د پښې په سر ناست و. له خپلې شپېلۍ سره دومره بوخت و چې زما لور ته یې هېڅ راکتلم نه. څنګ ته یې ورنږدې سوم. ومې لیدل چې ایوب اکا نه دی. غلی تر خوا کښېناستم. بوډا د شپېلۍ له خولې څخه وچی او پرې شونډې پورته کړې. ما ته یې په ځیر ځیر سره د سرو رګونو سترګې راواړولې. ما په ټیټ غږ وویل، السلام علیکم. له څه ځنډ وروسته یې شونډې وخوځېدې. زما په فکر کې علیکم سلام یې راته وویل. په لړزېدلي غږ سره مې ترې وپوښتل، اکا د کوم ځای یې؟ د دې خبرې په اورېدو سره یې زما لور ته راوکتل. په سترو سترګو یې د یوه درد انځور خور و. ځواب یې رانه کړ. په دې وخت کې زما په ذهن کې ډول ډول سوالونه را پیدا سول، خو زړه مې نسوی کولی چې د چیښې په اړه او څنګه ترې وپوښتم. یوه شېبه غلی ناست و. نور مې د صبر کاسه ډکه سوه. خوله مې راغونډه کړه چې څه ترې وپوښتم. بیا له څه فکر کولو وروسته مې وویل، لیونۍ به وي په غوسه به سي راته. خو بوډا هېڅ حرکت هم ونه کړ. نه یې زما لور ته راوکتل. سر یې په خپلو وچو لاسو د زنګنو په سر کښېښود. په زړه مې زور وکړ. په ډېر ټیټ غږ سره مې ورته وویل، کاکا جانه که وږی د خوړلو لپاره څه شی درته راوړم؟ یوې شېبې تېرېدو وروسته یې سر راپورته کړ. په لړزانه شونډو یې وویل، نه زه موړ یم، د خپل شهید زوی وینو موړ کړی یم. له موقع نه په استفادې سره مې په بیړه ترې وپوښتل، ولې زوی دې چا شهید کړ؟ بوډا یوه اوږده ساه واخیسته. په ډېره قهرجنه څېره یې زما لور ته وکتل. په تنده لهجه یې وویل، مړه له ما نه ولې پوښتې؟ لاړ شه که نه، له هغو کلیوالو دې وپوښته. سپین ږیري خپلې خبرې پسې وغځولې. مړه تاسو زما هغه معصوم او بې ګناه زوی د همدې باغ تر څنګ د هغې کندې تر خوا په څه ګناه شهید کړ؟ له لهجې یې وپوهېدم چې د غزني ولایت خو نه دی. داسې راته معلومه سوه چې د مشرقي له کومې ولایت څخه دی. زه د څه وخت لپاره چوپه خوله پاته سوم. د سوال کولو پلان مې له ځانه سره جوړاوه، خو دا ځل بوډا بیا سترګې راپورته کړې. د سترګو په کونج کې درد او اوښکې غړېدلې. په ژړغونې اندازې راته وویل، زما د بې ګناه زوی څه ګناه وه چې شهید مو کړ؟ د هغه 4 واړه بچیان مو ورلې یتیمان کړل. اوس پوه سوم چې بوډا لیونی نه بلکې د غم او درد له لاسه لیونی سوی دی. بوډا خپلې خبرې د اوښکو په تویولو اوږدې کړې. زما خو په کور کې له اسمانه هغه وخت تنده راپرېوت چې هغه یو زوی مې درلود، بل کوم هېڅ اولاد نه لرم. همدا یوه ځواني مرګ و چې تاسو راڅخه بیل کړ. په همدې وخت کې زما زړه هم ډېره ډک سو. هلته مې د هغه یتیم ماشوم اوښکې او سلګۍ تر سترګو کېدې. بل لور ته مې د وران کلي هغه کنډوالې په سترګو کې غړېدې. ښه چانس په لاس راغلی و ځکه چې هلته یوازې زه او بوډا وو. د کلي او موږ ترمنځ اوږد واټن و. ښه په غریب سره مې خپله ژړا د بوډا له اوښکو سره بدرګه کړه.
بوډا وپوهېده چې زه د همدې کلي نه یم یا زه مسافر او د بل ولایت یم. بوډا د زړه غوټه راته وسپړله، خپلې خبرې پسې وغځولې. دا ظالمانو دې الله کور خراب کړي. بیا چې زما له زوی څخه یې سر خوڅاوه، زما هغه د 6 کالو ماشوم لمسی خو به یې ورڅخه لرې ساته. هغه یې پښو ته ورته درولی و او دوی یې له پلار څخه سر غوڅاوه. د همدې خبرې په ویلو سره یې په لوړ غږ په ژړا شروع وکړه. زما سلګۍ نورې هم را سره بیرې سوې. شیبه وروسته یې څنګ ته ورنږدې سوم. خپل لاس مې د هغه په بېغوښې او وچ لاس کښېښود. ومې ویل دا به د الله رضا وه. آیا ته اوس د الله جل جلاله امر څخه سرغړونه کوې؟ د دې خبرې په اورېدو سره یې ژر خپله ژړا تربته او کابو کړه، خو له سترګو څخه یې اوښکې په هماغه شکل په پټه خوله په سپینه ږیره کې د ملغلرو په څېر څاڅکې څاڅکې را روانې وې. د لږې شېبې لپاره یې ساه ونیوله. یو ژوره سویله یې له خولې وایست. ویې ویل کاشکې مې هغه یو زوی نه وای شهید سوی، زه به په داسې بد حال کې نه وم، خو اوس راته د یوه په ضد وسوي دي. ما خبره په خوله کې ورغوڅه کړه. لمسی دې هم شهید سو؟ سر یې وخوځه. نه، هغه ژوندی دی. بېله ځنډه یې زیاته کړه. زما زوی د هرات تورخم په لویه لاره کې زموږ له کلیوال حاجي صمد سره یو بار وړونکی موټر په معاش چلوه. دومره ښه و، د کور یو د غریبي ګزاره مو پرې کېده. کله چې به زما زوی هرات ته د تلو اراده وکړه، زما وړوکی لمسي انعام الله جان به په جوخت ځان ورسره تیار کړ او دا به ویل پلار جانه تر څو چې ته هلته کوم بل بار پیدا کوې بیا ستا ډېرې شپې وځي، زما بیا ډېر یادېږې، زه هم در سره ځم. هر څو چې به یې پلار مور او ما ورته زارۍ وکړې نه یې منله. پلار به یې پلمې ورته کولې. دا پیره له هرات څخه بوره راباروم، ژر به راسم. ستا لپاره به پلاستیکي موټر هم راوړم. ته اوس وړوکی یې، د 6 کالو یې، ته باید خپل سبق ووایې. خو د پلار هر ډول پلمې به د هغه د منلو وړ نه وې، ان تر دې چې وبه یې وهل. خو به له هغه خبرې نه اوښت. دا ځل یې پلار بیا مجبور سو له ځانه سره هرات او اسلام قلعه ته بوځي. زه یو لمسی مې سهار وختې له کور څخه د هرات په لور وخوځېدل. په همدې منځ کې څه موده تېره سوه. یو ورځ مازدیګر مهال د جومات له لوري کور ته را روان وم. ناببره مې سترګې په انعام الله جان ولګېدې. کورم چې له یو ناپېژانده نفر سره په لاره کې د خپل کور په لور را روان دی. خپل ځان سره مې شونډې وخوځېدې. انعام الله جان څنګه د یو ناپېژانده سړي سره یو ځای را روان دی؟ پلار یې څه سوی دی؟ هغه به چېرته وي؟ بیا مې فکر وکړ کېدای شي زما د زوی به کوم ملګری وي. دوی دواړه به ترېنه مخکې راغلي وي. زوی به مې ورپسې له شا وي. خپل قدمونه مې اوچت کړل. په بیړه مې د دوی خواته ځان ورسوه. کله چې انعام الله جان سترګې راباندې ولګېدې را منډه یې کړې، نارې یې کړې بابا جانه پلار مې. ولې په پلار دې څه وسول؟ هغه یې حلال کړ، له هغه یې سر غوڅ کړ. زه د پلار جان پښو ته ولاړ وم، له غاړې وینې راتوی سوې. یا الله دا څه اورم؟ پښو مې کار پرېښود، ګونډې مې په ځمکه ولګېدې، غېږه مې خلاصه سوه. د نازولي لمسي نه مې لاس چاپېره سو، سره باندې وڅرخېد. دومره پوه سوم چې په ځمکه را پرېوتم. نور په ځان نه وم پوه سوی. یو وخت چې مې سترګې وغړولې د کټ د باسه په یوه سپینه کوټه کې پروت وم چې ښه ځیر سوم پوه سوم چې د ننګرهار په ملکي روغتون کې پروت یم. سیروم راته د اوښکو په څېر څاڅکي څاڅکي را روان دی. سر ته مې ولاړ د ورور زوی حمید و. هغه سترګې په ځمکې ګنډلې وې، شونډې یې وخوځېدې. کاکا جانه څنګه یې؟ خو ما د خبرو کولو توان له لاسه ورکړی و. د سر په اشاره مې هغه پوه کړ. ژر مې د انعام جان هغه ماشومې چیغې او سلګۍ په غوږ کې راته تازه او یادې سوې. یوه لویه ناره مې له خولې څخه ووته. زما د نارې په اورېدو سره 2 ډاکټران اتاق ته په بیړه داخل سول. حاجي صاحب کوم ځای دې درد کوي؟ ما ورته په ډېر زحمت ځواب ورکړ ښه یم، څه ستونزه نشته. د ماشوم مسیح هغه نارو او سلګو مې داوار په زړه یوه سره لمبه راوسته. خو زما په خیال چې ورانه مې ډاکټران له ټول جریان څخه خبر کړي وو. هغو راته وویل حاجي صاحب صبر وکړه، دا لاره زاده، دا لاره ذاته ځان وسپاره، بې صبري مه کوه، د الله جل جلاله به دا رضا وه. سمدستي مې شیطان ولا حوله کړ. خو ما چې هر څه خپل زړه ته تسلا ورکوله، زما د شهید زوی هیلې او د هغه د ژوند دردېدلې شېبې مې په سترګو کې درېدې. په ښه او بد و چې پوه سوی و، د بل په مزدوري کې به یې ټول ژوند تېر سو. تل به یې ما ته ویل 1 کال چې کار وکړم تا او مورجانه به حج ته بیایم، تاسو فکر مه کوئ، زه خو درته ژوندی یم. له 2 ساعتو وروسته مې د لږ تمه پیدا سوه. ډاکټرانو ته مې وویل زه اوس ښه یم، ما ته د تللو اجازه راکړئ.
ډاکټرانو زیات ټینګار باندې وکړ، خو ما ورته ډېرې زارۍ وکړې. نور مې زړه چوي. دوی مې دې ته مجبور کړل چې زه ځم. زما ټینګار د هغو په انکار بریالی سو چې اجازه یې راکړه. زما د لاس څخه د سیروم ستنه وکښله. د خارجېدو یوه پاڼه یې هم راته راکړه او زیاته یې کړه: خدای مه کړه که بیا کوم تکلیف درته پیدا سو، ځان به ضرور تر موږه پورې را رسوئ. هغه و چې زه او وراره مې د شپې په 10 بجو له روغتون څخه د ښار په لور راووتو. وراره مې سمدستي یو ټکسي موټر کرایه کړ. د کور په لور مو حرکت وکړ. کلي ته له رسېدو سره سم د خپلې کورنۍ په لور روان سوم. ناڅاپه زموږ د کور له خوا یو بل موټر راښکاره سو. څراغونه یې زموږ په سترګو کې تپه تیاره جوړه کړه. کله چې سره څنګ په څنګ سو، موټر مې وپېژانده چې زموږ د کلیوال تورجان کرولا موټر دی. د موټر د مخې په چوکۍ کې مې د عمه زوی ورسره ناست و. د موټر په وروسته چوکۍ کې 2 تور سري هم ورسره ناستې وې. زه په دې فکر کې سوم چې کنې زما پوښتنې لپاره روغتون ته په ما پسې راتللي. په بیړه مې د خپل موټر دروازه پرانیسته. ورنږدې سوم. پوښتنه مې ترې وکړه: چېرته ځئ؟ زه اوس ښه یم، دا راغلم، موټر راوګرځوئ. د عمه زوی مې له موټر څخه راکوز سو. په ټیټ اواز سره یې راته وویل: انعام جان له شانته ناروغه سوی دی، هغه روغتون ته رسوو. ولې په هغه څه سوي دي؟ له شانته تبه پرې راغلې ده، نور څه نسته. ګړۍ ته مې وکتل، د شپې 11 بجې او 22 دقیقې وې. ما ورته وویل: اوس خو ډېره ناوخته ده او شپه ده، که ډېر په تکلیف نه وي اوس به لاړ شو چې د شهید راوړلو څه انتظام وکړو. د عمه زوی مې خبره راغوڅه کړه: نه، اوس به ښه وي چې روغتون ته یوسو. خدای مه کړه د شپې نور په تکلیف نه سي. ما هم ورسره ومنله. زه هم ورسره سپور سوم. د ښار په لور مو حرکت وکړ. کله چې روغتون ته ورسېدو، له موټر څخه راکوز سو. انعام له جا مې د موټر د شا له څوکۍ څخه په غېږ کې راکښته کړ. نظر مې پرې ولګېد. ماشومه غاړه یې کښته پورې ځوړندې او بې هوښه و. ما په یو لوړ او وارخطا غږ وویل: تاسو خو راته ویل چې لږ تبه یې ده، دی هم مړ سو. د عمه زوی مې له لاسه ونیولم. مه وارخطا کېږه، ژوندی دی، هېڅ خبره نسته. کله چې مو عاجل اتاق ته ورسوه، په کټ کې مو پرېویست. ډاکټران اتاق ته رادننه سول. په ډېره بیړه د انعام جان په کتلو او معایناتو بوخت سول. ما غبرګې سترګې د ډاکټر خولې ته نیولې وې. د وینې له څو ډوله ټسټونو او معاینات څخه وروسته یو نفر نتیجې ډاکټر ته راوړې. ډاکټر د سر په غوځولو سره مخ زما په لور راواړاوه. دا مو څه کېږي؟ ولې مړ دی که څنګه؟ نه، مړ نه دی، خو د بچ کېدو امکان یې 10% کې دی. په دې ماشوم دماغي حمله راغلې ده، مغزي سکته یې کړې ده. که چېرته بچ هم سي، د اعصابو مرکزي سیستم یې او یا سلنه له لاسه ورکړی دی. دا امکان لري چې یا به د بدن غړي فلج وي یا به هم لیونی کېږي. تاسو کوشش وکړئ که امکانات وي پېښور ته یې ورسوئ. په همدې وخت کې د بوډا په ږیره کې اوښکې لارې کړې. په څېرې ګریوان یې داسې توی دی لکه د پسرلي باران. د یوې اوږدې مودې لپاره یې ساه ونیوله. ما ترې وپوښتل: انعام الله مو بیا پېښور ته یوړ که څنګه؟ سوړ اسویلی له خولې وایست. نه، پاته سو، ځکه چې یو خو مې شهید زوی دلته پاته و. له بل پلوه زما په لاس کې هېڅ هم نه و چې د انعام الله جان درملنه مې پرې کړې وای، ځکه چې د کور ټول سرپرستي د هغه ځواني مرګ په لاس کې وه. له ما سره یوازې 250 کلدارې په جیب کې وې. نور مې نو یوه روپۍ په کور کې هم نه لرله. نه مې چاته مخ ور واوښت، نو په تش لاس به مې څه کړي وای. د هغه ځواني مرګ دومره تنخوا وه چې تر بلې میاشتې به مو پرې خپله ګېډه مړوله. په ډېر تکلیف به مو یوې د غریبۍ ګوزاره پرې کوله. بوډا خپلې خبرې وغځولې. په سبا زه او د عمه زوی مې له روغتون څخه کور ته راستانه سوم. 2 تور سري او وراره مې له انعام الله جان سره په روغتون کې پرېښودل. کلي ته راغلم، څو کلیوال مو راغونډ کړل. 3 موټره مو را پیدا کړل. دا مو ویل چې نن به غزني ته ځو، شهید به راوړو. زه هم ورسره ملګری سوم. یو مو هم زما د زوی هغه ملګری را سره کړ کوم چې د انعام الله جان یې کور ته راورساوه. هغه زما د شهید زوی یو له نږدې ملګرو څخه و. د هرات کابل په لویه لاره یو ځای تلل. هغه هم یو بار وړونکی موټر درلود. د درد د ډک او اوږده مزله وروسته غزني ښار ته راورسېدو. له هغه وروسته بیا دې کلي ته راغلو. د ګوتې په اشاره سره د زوی دعاګویي ته اشاره وکړه. په تکبیر ځای یو څو وړې تیږې راغونډې کړې وې. یو سپېره شین رنګه بیرغ هم پرې رپېده. بیا په سترګو کې اوښکې راغونډې سوې. غږ یې ژړغونی سو، ستونی یې راډک سو. له یوې شېبې وروسته یې وویل:
کله چې مې خپل شهید زوی وموند، سر یې له تنه جلا او څنګ ته پروت و. په سینې د کاغذ یو وړوکې پرزه هم ایښې وه. هغه مې راپورته کړه. په ډېر زحمت مې ولوستله، ځکه یو مې د سترګو دید ډېر کم و، له بلې خوا د ځواني مرګ زوی مرګ هر څه رانه ګډوډ کړي وو. د کاغذ په یوه وړه ټوټه یې لیکلي وو: تر 5 ورځو کې دا نفر چا شخ او یا هم له ځایه بې ځایه کړ، د هغه به هم همدارنګه سزا وي. ور ټیټ شوم. د ځواني مرګ پرې سوی سر مې په غېږ کې راپورته کړ. په چیغو سلګیو مې ورته زارۍ کولې. یو ځلې خو دې سترګې رڼې که مور، او انعام ته به دې زه څه ځواب کوم؟ هیله کوم سترګې دې راخلاصې که. خو زه نه پوهېږم له ما نه ولې خفه سوی. په ټول ژوند کې زما یوه خبره هم په ډاګ نه اچوله. ما چې به څه ورته ویل، ځان دې ورته واچوه، هغه به منله. خو خدای خبر په هغې ورځې ولې زما خبره به بېځه ګڼله. له دې مخکې به چې لږه ناروغه سوم، ده به راته ژړل. ما ته به یې ویل فکر مه کوه، زه خو درته ژوندی یم، زه به درته خپل ځان خرڅ کړم او ستا درملنه به پرې وکړم. خو په هغه ورځ ما ترې په اوښکو او سلګیو وړوکې غوښتنه کوله. هغه یې ونه منله. ولې نه منله؟ ولې له ما خفه سوی و؟ ما کوم داسې کار کړی و چې زما زوی دې دومره راڅخه خفه سي؟ ښه شېبه یې غریب وژړل. زما هم له توانه وتلې وه. ډېرې اوښکې او سلګۍ مې ورسره ملګرې کړې. بوډا خبرې غځولې. هغه ورځ ماښام مو ترې خپل مسافر شهید زوی جلال آباد ته ورساوه. د کلي ملا صاحب ورته غسل او کفن ورنه کړ. په وینو سور لت پت سر به یې یو ځل مور او بیا مېرمنې په غېږ کې ونیو. مور یې کلیوالو ته سر نه ورکاوه، په خپله غېږ کې ټینګ نیولی و. په سلګیو ورته ویل: زویه، ته خو مې کوچنی را لوی کړې، یو ځل خو دې سترګې را وغړوه، دومره خو زه هم حق در باندې لرم. ای زما زویه، آخر خو ستا مور یم، سترګې دې را لوڅې کړه. زه به ستا ناوې او واړه بچیان څنګه کوم؟ ستا بوډا پلار او زه به څه کوو؟ راجګ شه زویه، ستا د سترګو تور انعام الله جان ناروغ دی، هغه ډاکټر ته ورسوه. زویه، پلار دې یوه روپۍ هم نه لري، آیا ته غواړې چې ستا د سترګو تور انعام الله جان لیونی سي؟ سترګې دې را لوڅې کړه. اخر ملا صاحب په ډېرو څارویو او جل ترې واخیست. ځواني مرګ مو د تل لپاره له ډېرو ارمانونو سره سپېرو خاورو ته وسپاره. د سپوږمۍ تر کلي